سعودي عرب کې چې د لک سره کوم واقعیا راغل و دغه په باره کې مکمل معلومات را هغه کسان چې دنه هم گرفتار کړ دي کم کسان چې د نوجوان د دنیا نه رخصت کړي د ویډیو را سره مکمل وګورئ او د ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ ټول مسافر ته ضروري پیغام دی چې تاسو نوجوان ښکار دي نو آیاز دی او د بل کسب تخکاری کنه د ترز ویل او د ترز ویل غدل د خپل ترز ویل آیاز چې د دنیا نه رخصت کړي د په سوجه باندې رخصت کړي په دې سوشل میډیا باندې دوه خبرې چلیږي یو خبره دا چلیږي کنه چې آیاز ولګي او د خپل ترز ویل ته ویل کنه چې زما سره 2 لک ریال را سره دي 1,80,000 ریال دي کسو ول زما سره دي ول په دې باندې کاروبار شروع کوم ته مال د کاروبار لپاره مشوره راکا او چې هغه ته دا خبره وکړه نو دغه آیاز چې کوم ترز وی دی ترز وی ته ویل کنه چې زه به تعالی مشوره درکم خو سبا نن چې دا تعالی مشوره نشم درکوله نو د شپې چې د ترز ویل کېدل دي او دا آیاز چې د په چولو باندې واله دي 17 پیر د په چولو واله کنه چې دا نه مرشه نو اخر کار به کېدل په مشاله راخو دي او د دنیا نه رخصت کړي داغه نه پس چې دا اوس گرفتار شوی دي ملګر دا خپل انجام ته ضرور ورسي بل طرف ته بل دا خبره کیږي آیاز چې د خپل د ترز ویل ویزه کړی و او د چې نو سعودي ته راړی او بیا چې نو تقریبا 27000 روپۍ قرضې پیوخه د آیاز په روپۍ وي داغه نه پس دا لګیدل او دا چې نو خپل د ترز ویل چې مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت کړی دی آیاز ملګر په دې باره کې تاسو وایي موږ چې د پنکړه د چې نو پاکستان ته رسول دي او د چې نو د پنکړه دي نو زموږ ټول پښتنو ته دا خواست چې دې لپاره دعا وکړي چې الله ولې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او چا چې هم قتل کړي د پکار چې دوی ته سزا ملاوي شي او ضرور دوی له سزا پکار ده چې بل ورځ بل داسې نه کیږي موږ پښتنو کې یو څه دار کنه چې موږ جلس کیږو موږ چې نو بل کس ته سوځو موږ حسد او کینې بوغس کوو موږ د دې وجه نه چې نو خراب ځکه چې دینه جوان سره 2 لک ریال هغه دا سوچ کړو چې زبر خپل د ترز ویل چې دنه مشوره واخلم نو زما ژوندۍ به هم صحیح شي او زه به چې خپل ځان کاروبار شروع کوم هغه ته څه پته و چې د ترز ویل بلګي او ما به د دنیا نه رخصت یار خپل پیسې سوال اور شي کنه دا په سعودي عرب کې دا واقع راغله او کم کسانو چې دا وجره دي چې په تاسو ته تصویران ښکاری ملګرو نو دا کم کس چې وجره دي چې دنه گرفتار کړل او ان شاء الله ډیر زر به چې دنه سزا ملاوي شي او دوی چې دنه هم سزا ورکړي چې دوی په هم د دنیا نه رخصت کی چې بل ورځ بل کس دا سینه کوي کنه دي چې دنه د عبرت نشان جوړ کی ملګرو آیا په دې باره کې تاسو وایي خو دې کمنټ وکړئ ان شاء الله کني معلومات راتل زه به ضرور شریک کوم او کوشش کوي کنه د نوجوان ته ضرور دعا وکړي چې الله ولا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي بل طرف ته تاسو چې نو کوشش کوي خپل انکم خپل پیسې بالکل چاته مخاینه سبا چې نن پچا باندې بالکل اعتبار نه کوي نن سبا خلک چې نو راشان نه دي لکه څنګه چې تاسو غواړئ ځکه چې افغانستان او جوان دي چې بل خلکو سره خکول امه ولا ویزه وکړه امه چې د سعودي عرب ته راوستو امه چې سپ مشوره وکړه د مشورې په بدله کې ولا هغه چې نو مرګ ورکو هغه د دنیا نه رخصت کو 2 لک روپۍ هغه ته هم وړي وسه گرفتار کړل هغه 2 لک روپۍ ته هم اغستري او د چې نن گرفتار د اوس په جیل کې عمل ګرو آیا تاسو به باره کې سوال چې آیا د څه سزا ملاوي دل پکار دي ځکه چې د ټول پښتانه ته عبرت واخلي کدا هر یو کس ځکه چې بوغ او کینه او حسد کې دومره تیز تل نه دی پکا چې یو نوجوان چې د هغه د دنیا نه رخصته په دردای باندې چې د دنیا نه رخصته ټول پښتنو ته زموږ د ویډیو ضرور ورسوي